دا پیغام د افغانستان اوسني واکداران ملا صاحبانو ته دی، وزیر صاحبانو ته دی، رئیس صاحبانو ته دی او په غټو چوکۍ ناست اشخاصو ته دی، نه عام طالبانو ته. ځکه عام طالبان به هله خبرېږي چې ورخ به اوبو وړی او دوی به بیا لاسونه سره ټکوي. دا یاد وساتئ چې ستاسې دا حکومت به نن وي سبا به نه وي. وایي دوست به دې وجړئ او دشمن به دې وخندئ. زه درته نن سپینې سپینې خبرې کوم. ستاسې دا حکومت به ختمیږي، دا نه پاتې کېږي. خو دا یاد وساتئ چې په افغانستان کې نور قومونه که تاجک وي، که ازبک وي، که ترکمن وي، که هزاره وي، که ګوجر وي، که پشي، که څومره وي، موږ ته به یو وخت کې پیغور راکوي زموږ بچیانو ته چې یو داسې وخت مو چې په افغانستان کې د ملا صاحبانو او د پښتنو حکومت و، مګر تاسې هغه د جهل کارونه وکړه چې په هغې وخت کې د مکتبونو د علم دروازې لوې په دنیا کې په ټول اسلامي او غیر اسلامي ملکونو کې، مګر تاسې په موږ باندې د مکتبونو دروازې بندې کړي، تاسې په موږ باندې د علم دروازې بندې کړي. دا پیغور به پښتنو ته، ملایانو ته او دلته پاتې کېږي. او داسې وخت به راځي چې د خلکو به د پښتون نه نفرت کېږي، د ګیرې نه بیا نفرت کېږي، د اسلام نه بیا نفرت کېږي. دا وخت را روان دی او دا وخت شروع دی اوس. او خلک به موږ ته دا هم وایي چې تاسې کوم اسلامي شرعي دعوه کوله، د کوم اسلام دعوه په افغانستان کې کوله یا پښتنو؟ ځکه چې د الله او د الله نبي چې کوم اسلام په مکه او په مدینه کې راوستی دا خو هغه نه و که نه. او تاسې دا هم ویل چې موږ د امام صاحب احناف یو، د امام صاحب په مذهب یو. آیا د امام صاحب مذهب داسې دی؟ کوم حقوق چې د الله نبي او اسلام او زموږ ته مذهب راکړي، کوم خبره تاسې کوئ؟ ځکه د امام صاحب په مذهب کې خو راغلي چې ښځه یو امره جوړېدی شي، رئیسه جوړېدی شي، تجارت کولی شي. نو تاسې خو د مکتب دروازې بندې کړې. داسې رقم د اسلام او داسې رقم د امام صاحب مذهب تاسې په افغانستان کې صاحب مهربانه خبرې کولې. ولې دلته صفا خبره نه کوئ؟ ولې دا د افغانستان خپله بربادي غواړئ؟ ګورئ دلته زم دا خبره کوم چې د مکتب دروازې دي خلاص شي او دا مشکلات دي د افغانستان حل شي. وزیر صاحبان هم کوي، رئیس صاحبان هم کوي. دا مکتب دروازې چا بندې کړي؟ او که بیا داسې اشخاص دي چې دا کارونه کوي او ستاسې دا نظام چپه کوي، دا پښتون بدناموي، دا اسلام بدناموي، دا ګیره بدناموي، خو دا خلک راونیسئ صاحب مهربانه، دې نظام نه یې خوا کوي که نه. دا دومره زورور دي، د اسلام نه هم دا بدتر دي، بالتر دي صاحب مهربانه، چې دا د دې تاسې جواب نه شي ویلی. دا کم فرمانونه دي، دا کم شیونه په موږ پسې راوباسي. په جمهوریت کې ما یو ویډیو راکړه، په هغې وخت کې مې دا ویل چې راځئ چې د افغانستان یو مدرسه یو جومات یې جوړ کړو. زه د مدرسې نه هم جار شم، زه د جومات نه هم جار شم، خو دا مدرسه او جومات نه دی ټول افغانستان چې صاحب مهربانه تاسې ټول افغانستان مدرسه یا جومات جوړوئ. ملکونه داسې نه چلیږي او نه نظامونه داسې مخکې دي. دا زما ویډیو دا شیونه به دلته پراته وي. د یو وخت کې تاسې ګورئ چې حقیقت دې موږ ته حقیقت خبرې کولې. ځکه د مکتب چې نه غواړي هغه کفار دي. انګریزان یا نور یا امریکانیان یهود نه غواړي چې زموږ د خویندو میندو د مکتب دروازې دې ایله شي. او دغه خلک چې په افغانستان کې د دې شي مخالفت کوي، دا بالکل د هغې امقه برنامه دلته په موږ باندې عملي کېږي. ځکه زموږ د افغانستان او د اسلام دشمنان نه غواړي چې زموږ خویندې میندې مکتبونه ووایي یا موږ یې ووایو. دا خو د هغې برنامه د هغه عملي کېږي په افغانستان کې. غاړه در باندې خلاصوم، بیا به وخت انشاءالله دا خبرې ټولې رښتې شي.